د مفتي سردار علي حقانی صاحب زوی هم میدان ته راغی. هغه چې 11 کاله عمر لري. هغه په خپلو خبرو کې د خپل پلار سره د شوي ظلم په باره کې خبرې کړي دي چې تاسو سره دلته شریکوم او د هغه د خولې مکمل واقعیا چې هغه بیان کړی ده تاسو هم دلته کتلی شئ. د مفتي سردار علي حقانی صاحب زوی چې 11 کاله عمر لري هغه هم په سوشل میډیا باندې په خپله یوه نوې او تازه انټرویو کې ویلي دي چې زما پلار صرف په دې وجه باندې په هغه باندې دا ظلم شوی دی چې هغه خلکو ته ښه خبره کوي او تر اوسه پورې داسې څه خبره نه ده کړې چې د هغې نه معاشرې ته تکلیف رسېدلی وي. هغه دا هم وایي چې د علماو حفاظت پکار دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې څنګه زما په والد صاحب باندې ګزارونه وشول او د هغه ګناه هم نه ده معلومه. درنو دوستانو، د دې خبرې اظهار هم مولانا صاحب 2 ورځې وړاندې چې کله هغه زخمی شو په خپلو خبرو کې ویلي و چې ما د منشیاتو خلاف په خپل بیان کې یو څه ټکي استعمال کړي وو چې د هغې په وجه باندې کېدی شي دغه کس رالیږل شوی وي، خو تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې دغه کس به رښتیا منشیاتو په روش رالیږلی او که بل څه خبره وه. خو د مفتي سردار علي صاحب زوی ډېرې ښکلې خبرې وکړلې او هغه وویل چې په کار ده زما والد صاحب ته سیکیورټي ورکړل شي، ځکه چې که ور نه کړل شي او د دغه خلکو سترګې دومره سرې شوي دي چې سبا په بل عالم باندې هم ګزار کولی شي. بالکل دا خبره صحیح ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې ظالمانو ته سزا ورکولو سره هغوی خپل انجام ته رسي او که چېرته سزا ورنه کړل شي نو دوی به بیا داسې جرمونه کوي. درنو دوستانو، تاسو هم خپل اواز د مفتي صاحب د لپاره اوچت کړئ چې د هغه مجرم ته سزا ورکړی شي. ستاسو ټولو یو ځل بیا ډېره مننه.